شاعر او زموږ د ننني پروګرام د غونډې د مشاعرې د صدارت دغه سره چې چا تاسو نه شوی وه هغوی هم په محفل کې موجود دي. به راغواړم دوی به تاسو سره څه کلام او څه خپل تاثرات هم وړاندې کوي. ناجوړه وه، ناروغه وه، موږ ډېر په درخواستونو باندې خپل محفل ته راوغوښتله چې زموږ د محفل دغه ښایست او دغه ښکلا وګرځي. ښه ښه لیکونه یې کړي دي، د پښتو ټپه باندې بې شماره کار کړی دی، د ټپو کتابونه فولکلور باندې کار کړی دی، ولسي ادب باندې کار کړی دی. دې سره سره د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ پخوانی ډایرکټر هم پاتې شوې ده. خو یو کلام یو بیت به تاسو وړاندې کوم چې ډېر زیات مشهور و، زه هم هغسې وړه وې، ته هم هغسې ماشوم وې. د هغې نه چې دي کوم شهرت موږ ته دی، یا الله تعالی دې له کوم هغه ورکړی، شهرت ورکړی و، کوم استادي ورکړی و، کوم فن ورکړی و، کوم شخصیت ورکړی دی، هغه هر چاته معلوم دي، څه تعارف محتاج نه دي. پروفیسر ډاکټر سلما شاهین میډم ته خواست دی چې راشي خپل تاثرات او خپل کلام وړاندې کړي. شاګردانو پروفیسر ډاکټر داود صاحب لایک زاده لایک صاحب ډېره مننه کوم ستاسو. د مروت صاحب چې زه ما ډېر اسکیوز وکړه، خو د دې هغه مینه احترام دومره و چې ما وی چې څه حالات هم دي نو زه به ورشم. او یو ضروري خبره ده چې اویرنس د سترګو په هکله راځي. د الله تقسیم دی، پیدایشي ړانده یا سترګې پټې هم شته، شپور هم شته. خو دنیا کې دا انسانان دومره لوی دي، ډاکټران سپیشلی یادوما، خو د سترګو دي، کو د هارټ دي، کو د هر څه. خو د خپلې تجربې چې کوي نو رو رو بل زما فیسبوک کې کتل چې بالکل پیدایشي کاڼي دي، نو د هغې دپاره یو الاره ووته چې هغوی به اوري. نو دا ټول ثوابونه خو څوک منځونه کوي او ثوابونه ګټي او حجونه کوي، نو د دې نه یو خبره چې یو بني آدم ته شفا ورکړي او هغه ته دنیا وښیي، نو دا د هغې ټولو عبادتونو د پاسه ده. زه پخپله ما په ټپه کار کړی دی او زه یو ټپه مې بیا ورسره خبره هم کوم چې سترګې کچکول که دیدن واخله، ملنګه یاره په بانه راغلی یم. په یو بله ټپه ده چې زما د یار اوربلې روان که سیلې په لاره د ړندو په شان دي. نو دا دواړه کمبینیشن وګوره چې چا څه لیدلي هغه څنګه وي چې چا نه لیدلي تیاري. خو د زړه سترګې هم شته، د ظاهر سترګې هم شته، د باطن سترګې هم شته. رحمان بابا وایي چې څوک وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه. د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې. نو سترګې دا ډېر سمبالیک شی دی چې ته سترګې ظاهر والي، ځینې بینایي ړاندي، د کرپشن ته وګوره، د دنیا ته وګوره، د خرابي ته وګوره، د رشوت ته، دا چې کوم د میرټ وایلیشن د هغه ځکه دا ړاندي دي. بینا هغه دي چې تا ته حق وایي، د حق خبرې کوي. نو دا زه په دې وخت به یاد کوم خپل مشران اعظم صاحب وایي چې یي دغه دوه سترګې خو بیل بیل یې د کتو انداز، چا ته شګلونه شګلونه د چا سترګو دي. حمزه بابا وایي چې دا څنګه بې وفا شوې پښتنې پس له وعدې، پیغور هم ټیټې نه کړلې انګریزي سترګې ستا. نو دا انګریزي سترګې دي، سپینې سترګې دي. موږ پښتنو کې اوسه پورې د تور سترګو، د شین سترګو، د زیړو سترګو، د بس د هغې نظر مات، ځکه چې نظر یو داسې شی دی، اټریکشن دی. او زه حیرانه په دې شم چې دا کارډیالوجي تاسو سره جوړ دی او دا سترګې مې یو ځای دي، د سترګو د زړه ډېر نږدې کنیکشن دی. زما خپل یو شعر دی، دا شعرونه ما ته څه شو لایق زاده ما ته تا په سترګو لیکلي دي، لیکن ما ته باندې هیر دي، ما ته بالکل دا اسم یاد نه دي. خو زما یو شعر دی چې بیا مې د سترګو په ولکه کې زړه رانیسي وجنې، بیا مې د سترګو په ولکه کې زړه رانیسي وجنې، لا یې د ظلم طریقې بدلې شوي.
بیا مې د سترګو په ولکه کې زړه رانیسي وجنې لا یې د ظلم طریقې بدلې شوي نه دي او ما یو برسته زه غیر نه غواړم ما یو نظم لیکلی دی دا یو بل څه دی دا ما سپیشلي دا تعلیم نه چې دا خلک محرومه کوي او معذرت غواړم د هغې خلکو نه چې څوک د ښځو د تعلیم اګینسټ یو خبره کوي نو د دې نظم عنوان دی بلا نو دا بلا یو داسې دی چې لږ اویرنس پیدا کوي چې لا خود ښځې ته مخاطبه دی جینۍ ته ماشومې ته چې لا خو د سترګې غړولې نه وې لا خو پوره بیداره شوې نه وې لا خو تعلیم دې پوره شوی نه و تا خو رڼا د ژوند لیدلې نه ده لکه اوسې د شرمخانو تښتېدلې نه وې لا خو د ګېډه مړه شوې نه وه لا د پردو لوښو وینځلو خلاصې شوې نه یې ای نازنینې ستا د ژوند د احترام او عزت ارمان پوره خو نه و لا مجبورې او بېوسې دې ختمې شوې نه وې لا خو حقونه چا درکړي نه وو لا خو د سترګې وچې شوې نه وې د پاسه بله بلا په تا نازله شوله وایي بورکه په سر که تیارو کې ژوند تېروه د پوهې علم په لار ګورې چې پوهه نه شي په د هوا لورې څومره پنجرې سازې شوې څومره ژوندۍ ښخې شوې ډېرې سورې هم لاړې مونږ خرڅې شوي هم یو مونږ ګډې شوي هم یو ماتې به نه قبلوو راځه چې لوز وکړو مونږ په خپله سیمه امن غواړو ورسره به مساوات غواړو حقوق غواړو انصاف غواړو ډېره مننه